السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو صرف د ډیجیټل ملټي میټر په واسطه باندې وی اف ډي انورټر دا چیک او ټیسټ کو چې آیا دا صحیح دی که خراب. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د وی اف ډي انورټر چیک او ټیسټ طریقې ته. اول ډیجیټل ملټي میټر آن کوو. د ډیجیټل ملټي میټر د آن کېدو څخه وروسته د ډیجیټل ملټي میټر سلیکټر سویچ دا په ډایوډ موډ باندې سیټ کوو. دوهم د ډیجیټل ملټي میټر ریډ ویر یعنی سور ویر دا د وی اف ډي انورټر د ډي سي نیگیټیو ترمینل یعنی منفي ترمینل سره لګو. دریم او د ډیجیټل ملټي میټر بلیک ویر یعنی تور ویر دا د آوټپوټ اي سی یو وی او ډبلیو ترمینل سره بیل چیک کوو. د دې درې واړو ریډینګونو نمبر د ځان سره نوٹ کوو. څلورم د دې عملې د اجرا کولو څخه وروسته د ډیجیټل ملټي میټر پروپس یعنی ویرونه دا چینج کوو. پنځم د ډیجیټل ملټي میټر بلیک ویر یعنی تور ویر دا د وی اف ډي انورټر د ډي سي پازیټیو یعنی مثبت ویر سره لګوو. شپږم د ډیجیټل ملټي میټر فاز ویر یعنی مثبت ویر د وی اف ډي انورټر د ډي سي انپوټ د آر اس ټي ترمینل سره بیل چیک کوو او د درې واړو ریډینګ نمبر د ځان سره نوٹ کوو. د دې دواړو عملیو د اجرا کولو څخه وروسته د دواړو عملیو ریډینګ نمبر دا یو د بل سره ګورو چې مساوي دي که نه دي. که چیرې دوستانو د دواړو عملیو ریډینګ نمبر یو د بل سره مساوي وي نو زمونږ وی اف ډي انورټر دا صحیح دی. او که چیرې دوستانو د دواړو عملیو ریډینګ نمبر دا د یو بل سره مختلف وي یعنی ښکته او پورته وي نو بیا زمونږ وی اف ډي انورټر چې په داخل کې دا خراب دی. نو دوستانو دا وه زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.